ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 هجري شمسي کال د عقرب یا لړم د میاشتې 18 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځوو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو پروژې چارې پیل شوې. بل لور ته د یاد ولایت اوسیدونکي خوښ دي او وایي چې په دې سره به موټر چلوونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. نورحال په راپور کې. دا په لغمان کې د مهترلام ښاروالۍ له لوري د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوې پروژې د بنسټ ډبره ده. دغه پروژه د مهترلام ښار 5 ناحیې اړوند د کابل جلال آباد نوې هډې ته څیرمه د ښاروالۍ له داخلي بودیجې تمویلیږي. د 5 ناحیې اړوند د کابل لغمان جلال آباد عمومي ترمینل مخته د پم جوړولو پروژه ده. په دې کې څاګانې دي، د بادرف ساده، د اوبو ساده او موټر شویی ده چې د 22 میلیونه په ارزښت باندې جوړیږي. د پروژې ته 2 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د 2 میاشتو په داخل کې به دا جوړیږي او روزمره شکل د 25 کسو ته د کار زمینه برابر شوی. په ورته مهال د لغمان والي بیا په خپلو خبرو کې ویل اوس مهال په دې ولایت کې لویې وړې پروژې تر کار لاندې دي چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. زه د ټول لغمان ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوم انشاءالله چې موږ به د اسلامي نظام د چتر لاندې دغه ولس ته عام المنفعه کارونه که هغه د صحت په بخش کې دي، د معرف په بخش کې دي، د بیا جوړونې د سرکونو جوړولو په بخش کې دي، د مارکیټونو د بازارونو په بخش کې دي، انشاءالله شپه ورځ مو ورته وکړې او کوشش کوو چې هغه خلک ځانونه جوړ کړو چې خلکو ته منفع ورسیږي. بل لور ته د دې ولایت اوسیدونکو او موټر چلوونکو د یادې پروژې په پلي کېدو خوښي وښوده او په راتلونکي کې د نورو پروژو غوښتنه هم وکړه. دغه خو وروره د موږ دپاره بالکل ګټه ده، هم د وطن دپاره هم د موږ دپاره چې دغه آبادي دغلته کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو وروره. دلته د موږ سل سهولتونه شته، هلته موټر شویی ده، فضل د خدای ته جوړېږي، پم جوړېږي، څنګه مسجد جوړېږي. نور د خدای نه دغه خوشحالي غواړو. زموږ ښاریان او زموږ د مسافرین له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. نو اوس دا کار چې کوم ښاروالۍ په کار اچولی ده دا ډېر نیک کار د خلکو لپاره یو سهولتونه دي، د خلکو لپاره یو ډېر ښه کار ده. خلک له دې مشکلاتو څخه خلاص یې، هم د تیلو په لحاظ باندې، هم د موټر شویی په لحاظ باندې. زما هیله د جناب ښاروال صاحب قدرمن والي صاحب سره دغه چې دغه انکشافي کارونو ته نور پراختیا ورکړي او نور زیات کړي خاریانو لپاره او د لغمان د اوسیدونکو لپاره یو ښه زیری او د دوی لپاره یو ښه خدمات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د مهترلام ښاروالۍ له لوري د 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوې وي. د فرجغان ولسوالۍ نوي امنیه قومندان په دنده پیل وکړ. د لغمان ولایت امنیه قومندان مولوي نجیب الله بدخشي په هدایت د فرجغان ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته نوی امنیه قومندان دلاغا دلاور رسما معرفي او پر دنده پیل وکړ. د نوي امنیه قومندان د معرفي مراسم د لغمان امنیه قومندانۍ د امنیتي مرستیال قاري عبدالباسط صدیق الرحمن او یو شمېر نورو مسؤلینو په ګډون ترسره شو. په دې مراسمو کې د یادې ولسوالۍ د امنیتي ارګانونو مسؤلینو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال د غونډې ګډونوالو ته د نظام او قانون د پلي کولو، د اطاعت ریښتینې دندې ترسره کولو او ولسي همکارۍ په اړه لازمې سپارښتنې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د ولس او امنیتي ارګانونو ګډه همغږي د سولې، ثبات او امنیت او ټینګښت لپاره حیاتي ارزښت لري. نوي امنیه قومندان دلاغا دلاور ژمنه وکړه چې د ولسونو په همکاري به د ولسوالۍ امنیت لا پیاوړی کړي او د هر ډول ناامنۍ پر ضد به بېسارې هڅې کوي. د ښوونځیو ترمنځ د ساینس او ریاضیاتو د عملي پروژو د سیالیو نندارتون پرانستل شو. د دې خبر نور جزئیات هدایت الله دانش راکوي.
د لغمان ولایت د 4 ولسوالیو څخه د 7 ښوونځیو ترمنځ د ساینس او ریاضیاتو د عملي پروژو نندارتون پرانستل شو چې د لغمان والي سربیره پکې د پوهنې او علماو شورا رئیسانو، د ولسوالیو د پوهنې امیرینو، د ښوونځیو استادانو او زده کوونکو ګډون درلود. پیل کې د لغمان پوهنې رئیس مولوي شاهجهان ساجد د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او د ساینس او ټکنالوژۍ په اهمیت خبرې وکړې. هغه وویل چې په اوس وخت کې د پرمختګ یوازینۍ لار ساینس او ټکنالوژي ده. د لغمان والي قاري بختیار معاذ هم د ساینس په ارزښت او اهمیت خبرې وکړې او ویل چې ساینس د اسلام قدرت او عظمت عملا خلکو ته ښیي. نوموړي همدارنګه له مخترعینو او با استعداده زده کوونکو سره ژمنه وکړه چې د لا ظرفیت لوړونې په موخه به د کابل تخنیکي او مسلکي ریاست اړوندو برخو ته معرفي کړي ترڅو د هیواد د آبادۍ لپاره په لوړه کچه اختراعات وکړي. په پای کې زده کوونکو خپل ترسره کړي اختراعات نندارې ته وړاندې کړل او د پوهنې ریاست لخوا یادو زده کوونکو ته ډالۍ ورکړل شوې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په موخه د کډوالو او ښار جوړونې وزیرانو سره ناستې وشوې. د دې خبر نور جزئیات عبدالوارث مخلص راکوي. د کډوالو چارو رئیس مولوي غلام رحمان بلال کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د کډوالو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر حقانی او د کور او ښار جوړولو وزیر مولوي نجیب الله حقانی سره جلا ناستې ترسره کړې. په دغه ناستو کې د کډوالو چارو رئیس په لغمان ولایت کې د تازه راستنیدونکو کورنیو د موقتي سرپناه، د خوراکي موادو کمښت، دایمي سرپناه او داسې نور غوښتنې او ستونزې د حل په موخه د کډوالو چارو له وزیر سره شریکې کړې. همدارنګه د کور او ښار جوړولو وزیر سره د راستنیدونکو کورنیو د نوو پخوانیو ښارګوټو د تفصیلي پلانونو د منظوریدو او پخوانیو ښارګوټو د نقشو په تطبیق کې د ځینو ستونزو د حل په موخه خبرې وکړې او ترڅنګ یې د ځمکو د ویش د پروسې د ګړندیتوب غوښتنه وشوه ترڅو اړمنې راستنیدونکي کورنۍ د دایمي میشته کېدنې لپاره پر وخت ځای پر ځای شي. د لغمان د کډوالو چارو رئیس مولوي غلام رحمان بلال ویلي چې دواړو وزیرانو لخوا ورته په خپله برخه کې د اجرااتو ډاډ ورکړل شو. لغمان کې د بیرته راستنې شوو کډوالو لپاره تعلیمي پروګرامونه پیلېږي. د افغانستان د بیا رغونې او د ښځو لپاره د تعلیمي مؤسسې ARWEO د ختیځ زون مسؤل محمد حارث رضا د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد سره وکتل. په دې ناسته کې نوموړي د خپلې راتلونکي تعلیمي پروژې په اړه معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې دوی پلان لري ترڅو د پوهنې ریاست په سکتور کې په لغمان ولایت کې د بیرته راستنې شوو کډوالو د زده کړو لپاره تعلیمي برنامې پیل کړي. د ښاغلي حارث رضا په وینا د دې پروژې له مخې به د مهترلام، بادپخ او قرغۍ ولسوالیو په کچه 20 درسي صنفونه جوړېږي چې هدف یې د بیرته راستنې شوو کډوالو د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې زمینه برابرول دي څو هغوی له بېسوادۍ او ټولنیز محرومیت څخه وژغورل شي. د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د ARWEO مؤسسې د راتلونکي برنامې هرکلی وکړ او د دوی له هڅو یې مننه وکړه. هغه زیاته کړه تعلیم د هر انسان اساسي حق دی او دا چې د کډوالو د بچیانو لپاره د زده کړې دروازې پرانیزي دا یو ډیر ستر او بارزخه کار دی. هغه ټولنې پرمختګ کوي چې د خپل اولادونو تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. د اقتصاد رئیس په خپلو خبرو کې د کډوالو د تعلیم پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه تل د تعلیم او تربیې ملاتړ کړی او دا ډول برنامې د ټولنې د سوکالۍ او ثبات لپاره مهمې دي. د علیشنګ ولسوال د ناسمو رواجونو د مخنیوي او د خلکو د ستونزو د اورېدو په موخه ګنجوړ سیمې ته سفر وکړ. د دې خبر نور جزئیات عبدالوارث مخلص راکوي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوال ښاغلی عبدالقاهر متوکل د امیر المؤمنین حفظه الله د 18 ګڼې فرمان د بیان او عملي کولو د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې د حل او د ولسي ستونزو د اورېدو په موخه د ګنجوڼ سیمې ته رسمي سفر ترسره کړ. د یاد سفر په ترڅ کې ښاغلي متوکل د ګنجوڼ، هروړ، بارګزي او قلعهټک کلیو له مشرانو، علماو کرامو او سلګونو ولسي وګړو سره وکتل. نوموړي د امیر المؤمنین د فرمان تفصیلي بیان وکړ چې له مخې د ناسمو دودونو او رواجونو لکه د ودونو او نورو مراسمو کې د بېځایه مصارفو مخنیوی او اصلاح اړین بلل شوي دي. ولسوال متوکل له خلکو وغوښتل چې د یاد فرمان په پلي کولو کې فعاله ونډه واخلي او د ناسم فرهنګ دودونو د له منځه وړلو لپاره په ګډه هڅې وکړي ترڅو ټول اقتصادي او اجتماعي ستونزو خلاصه شي او د سالم، آرام او خوښ ژوند
فضا رامنځته شي. د غونډې په طرز کې د ګانجوڼ کلي د دوو کورنیو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې شخړه د ولسوال متوکل د منځګړیتوب او د قومي مشرانو په همکارۍ په بشپړ رضایت سره حل شوه او دواړه لوري یو بل ته غاړه ورکړه. وروسته د سیمې د خلکو استازو خپلې ستونزې او غوښتنې له ولسوال سره شریکې کړې. هغوی خوښي څرګنده کړه چې د ولسوالۍ مقام د ولسونو ستونزې له نږدې اوري او د حل لپاره عملي هڅې کوي. په پای کې ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل د ټولو شریکو شوو ستونزو د حل او دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د ولسونو ترمنځ یووالی او همغږي او د شریعت مطابق ژوند زموږ د ټولنې سوکالۍ بنسټ دی. په همدې اساس موږ تایید کوو چې ولسونه خپلې ټولې ستونزې د ولسوالۍ مقام سره شریکې کړي تر څو د ستونزو حل لپاره یو ښه او کامیابه لاره وټاکل شي او د ستونزو زیاتوالي مخنیوی وشي. لغمان کې په رکشا او د اصلاحي جملو د لیکلو کمپاین ترسره شو. د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست او د امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاستونو په ګډه همغږۍ په رکشاو باندې د نامناسبو لیکنو د اصلاح په موخه کمپاین ترسره شو. د لغمان والي قاری بختیار معاذ په لارښوونه د مهترلام په ښار کې په هغو رکشاو باندې چې غیر اصلاحي لیکنې شوې وي سټیکرې پرې نصب او اصلاحي لیکنې پرې وشوې. په دې اړه د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امر فضل الرحمن پیام وویل دا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د لوحو او اعلاناتي تابلوګانو د اصلاح کمیسیون وجود لري. نن چې د ولایت مقام د هدایت پر اساس باندې موږ راوتی یو هغه رکشې چې په هغې کې مبتذله لیکنې شوي یا مثلا غلطې لیکنې شوي چې هغه د خلکو په ذهنیت باندې بد تاثیر کوي نو د هغې د اصلاح لپاره او ورسره موږ ځان سره اصلاحي لیکنې او کلمات پیغامونه راوړي دي. هغه موږ په رکشو باندې لګوو چې په هغې کې نصیحتونه دي، غوره ویناوې دي، د احادیثو مفاهیم دي او عملا کار شروع کړی. بل لور ته د لغمان اوسیدونکی سمیع الله وایي دغه ډول لیکنې د ځوانانو د فکرونو په جوړولو کې مثبت رول لري. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه ډېره مننه کوو چې دا کوم رکشو کې چې کومې اضافه لیکنې دي دغه د اصلاح لپاره دغه کارکوونکي خپل لیکلي چې دغه اصلاح کړي. موږ ترې ډېره مننه کوو. غلطې لیکنې پاکې ځکه دا د ځوانانو په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. په ورته وخت کې د دې ولایت بل اوسیدونکي نعمان خوښي څرګنده کړه چې له رکشاو څخه غیر مناسبې لیکنې لرې کېږي او پر ځای اصلاحي او ګټورې لیکنې کېږي. دا کوم کار چې دوی شروع کړی ده د رکشو نه دا منفي فینټونه چې چا لیکلي دي خبرې دا چې اوس مثبت تاړی نو دا د خلکو په ذهنونو باندې ښه تاثیر لري او دا ښه کار ده. د یادونې وړ ده چې لغمان کې تر دې وړاندې هم د اطلاعات او کلتور ریاست لوري ورته کمپاین ترسره شوی و او د لغمان ولایت د ښاري اوبو رسولو فاضلاتو امنیت کارکوونکو ته یو ورځنی ورکشاپ ورکړ شو. د لغمان د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو دفتر لخوا د لغمان ولایت د ښاري اوبو رسولو او فاضلاتو امنیت مامورینو او کارکوونکو ته د مسؤلیت پیژندنې اداري مراسلاتو فایلینګ سیستم د وخت مدیریت پلان جوړونې او گزارش په اړه ورکشاپ ورکړ شو. په یاد سیمینار کې د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو دفتر مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني د سیمینار په هکله معلومات وړاندې کړل او مسؤلیت پیژندنې اداري مراسلاتو او مراجعینو سره د ښه چلند کولو په باره کې هم خبرې وکړې. د نوموړي پر وینا یاد ورکشاپ د دولتي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شو تر څو خپل مسؤلیتونه وپیژني او خپل کارونه اصول مطابق مخته یوسي. د لغمان ولایت د ښاري اوبو رسولو او فاضلاتو امریت سرپرست انجینر نور آغا یوسفزي د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د دفتر له لوري د یو ورځني سیمینار د دایرولو هرکلی وکړ او ویل چې دا ډول سیمینارونه د دولتي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سبب ګرځي او ټولو ته یې لارښوونه وکړه چې له یاد سیمینار څخه ښه زده کړه وکړي. درنو او قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. ښې چارې